يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. دیوی اللہ سوک دے وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو. وعنده او خاص دی اللہ سا مفاتح الغیب چابیان د غیب دی. مفاتح الغیب چابیان د غیب دی. لا يعلمها الا هو. نہ پوئیگی پا دی غیب باندے مگر یو اللہ. او دالا سمخ کیوں گورا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. او پوئیگی پاغس باندے فی البر چی پوچ کی دی والبحر او پا دریاب کی دی. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَتِ او نغرزیگی من ورقت یو پانا الا یعلمها مگر پیجنی دے لرا اللہ پوئیگی پدے باندے اللہ. ولا حبت او نغرزیگی یو دانا فی ظلمات الارض پتیارو دزمک کی ولا رطب او نیا والوند دانا ولا یابس او نو اچ دانا الا فی کتاب مبین مگر پا علم دا اللہ کی دخکارا. دا ایسا ذکر کرد اصول دا علم غیب خیال رکھے. وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو. او خاص دی اللہ سرا چابیان دا غیب دی نپوئیگی پا دی غیب باندے مگر دالا. مثال ذکر دا سے گویا کہ علم غیب اللہ کو یو صندوق کے بن کڑے. علم غیب بس کے بن کڑے صندوق او دغی صندوق دے تالا وحل دا او چابیانی چا سر دی اللہ سر. اس چتوے چی دا اللہ نسیوا پلان کیم عالم الغیب دے او پلان کیم عالم الغیب دے نو دو خبر کی یو خبر کی دیش. ذکر علم غیب دا اللہ صندوق کے بر کڑت. مثال در کم بلا تشریح او دغی صندوق تا تالو وحل شوا چابیانی چا سر دی اللہ سر. اس چتوے پلان کیم عالم الغیب دے یعنی پا غیب پوئی گی پا پٹو پوئی گی دو خبروں کی یو خبر کی دیش. یا خدا چی دا اللہ نے چابیانی پا زور باندی اغسری او تالے کلو کڑی دا او دا علم غیب نے صحیح سزان لاغست. چرچا دا عقیدی مسلمان دے او یا دا خبر کی دیشی چی نعوذ باللہ من ذالک دا اللہ دا صندوق نے اغلا کڑی دا. چرچا دا عقیدی مسلمان دے ثابت سشو چی علم غیب دا چا صفت دے دا خاصہ دا اللہ دا صفت. نہ فرشتہ عالم الغیب نہ پیغمبر عالم الغیب نہ ولی عالم الغیب نہ پیرے عالم الغیب نہ مڑ عالم الغیب نہ جواندے عالم الغیب. عالم الغیب سوگ دے عالم الغیب والشہادہ پوئی گے پپٹو پخکارا دا مخلوقات.
انه علیم بذات الصدور د سینو پر رازونو پوهیږي یعلم خائنة الاعین اے د سترګې پر رپم پوهیږي دا لاسو ويعلم ما توسوس به نفسه ستا زړه سینه کې کوم وسوسه تیریږي رب وي دا غینم خبره نور څه دی وی الله سوګ دی راشه قران تکې نه چې الله او پیجن شي کني شي پیجن دا اصول د علم غیب دی چې هر کله چابیانې د الله سره دي نو خزانه چا سره دي ولله خزائن السماوات والارض له مقاليد السماوات والارض دبر او دخته چابیانې او خزانه د چا سره دي وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ الله وی دا هر شي خزانه زمان سره دي نرالی ګومون دې لره مگر په یو اندازه معلوم او مقرر شي يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون